د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د غلو دانو لوی رئیس او د عبداللطیف محمد ابراهیم عبدالله البنا خیریه بنسټ استازي لوګر ولایت ته د خپل سفر په لړ کې د لوګر د کرنې ریاست د مسؤلینو په ملتیا له ګڼو بزګرانو سره وکتل او ویل چې یاد بنسټ لوګر کې پر سلګونه بزګرانو د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سرې ویشلي او د کرنې د لا پیاوړتیا او غوړېدا په هڅه کې دي. تقریبا د اسلامي امارت پر راتګ سره د غنمو حاصلات مخ په زیاتېدو دي او د دغه په مورد کې چې موږ څنګه په خپل ځان کې بسیا سو او څنګه غنم پیدا کړو موږ یوه استراتیژي انشاءالله په کار اچولې ده. دا یو امتحاني پروژه ده. اوس نوي کال ته موږ روان غواړو چې دا پسې که خدای وکړي چې ګټه تاسې وکړي بزګر ګټه وکړي یعنی په مقابل کې د یو جرم ځکه که تاسې ډېر لاسته راوړنه د حاصل ولرئ موږ ډېر خوشحاله کېږو. ورته مهال د لوګر ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس د دې خیریه بنسټ له کرنیزو مرستو مننه وکړه او سږ کال یې د دې ولایت کرنیز وضعیت تر پخوا ښه یاد کړ. آینده کې انشاءالله پلانونه لرو مختلف مؤسسات سره خبره کړې ده چې انشاءالله دوی دپاره به ښه اصلاح شوي تخمونه او مختلف کورونه توزیع کوو. داقینی که گندم را دریافت کردند لله الحمد متحد بودند کشت کردند زحمت کشیدند و فعلا مزارعی که ما میبینیم قناعت بخش است. ما خود راضی هستیم از تخم از این تخمایی که برای ما داده. خداوند بخواد که دیگه هم توفیق برش بده که برای ما کمک کنه. په پای کې مسؤلینو د دې خیریه بنسټ له لوري د ویشل شویو کرنیزو تخمونو له کرکیلې څخه لیدنه وکړه او د دغو تخمونو حاصلات یې ښه اټکل کړل.